د علي وزیر د کام دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، بلکې کم و بیش 2 کاله کېږي چې دی په د کراچۍ په جیل کې ګرمۍ یې تېرې کړې دي، شپې یې تېرې کړې دي، ورځې یې تېرې کړې دي. د بدبخته چې دا 4 ورځې د ده ضمانت شوی ده. زه نن سهار ما د ټویټر د لارې د پاکستان یو صحافي دی سلیم صافي صاحب، نو هغه یو ټویټ کړی و چې مطلب د 20 لکه روپۍ چې کوم د شورټي یا بانډز ورته ویلی شي، هغه تر اوسه جمع شوي نه دي. د پیپلز ګوند ملګرو کول ورسره کړی و، خو هغه تر اوسه نه دي شوي. نو به حیثیت یو قامي مشر چې د چا په جیل کې ناست وي، نو زه د هغه یو کشر چې په بیبان ګرځم، نو ما ته غریب هم ودرېدو چې زموږ د مشر پیسې به ولې پیپلیان ورکوي، ولې به بل څوک ورکوي، ولې پښتانه یې نه ورکوي. نو په دغه باندې ما یو ټویټ ورسره وکړو چې مطلب چندې ته ضرورت نشته، بلکې زه ټوټل پیسو ته تیار یم. او جذبې وجه هم دغه وله چې مطلب د علي وزیر سره چونکې د څو میاشتې مخکې چې درنه وله 13 ورځې مونږ دورې ورسره تېرې کړې، بیا د ده سره ملاقات هم لاړو سینټرل جیل ته. بیا د ده حالات موږ په خپله ولیدی، ډېر په مشکل کې و، لیکن د ده وسله ډېره بلنده وله. نو د دغه سم موږ ته جذبه راتله چې د یو قامي مشر په جیل کې دی د قام د حقوق د غوښتنې له وجه. نو ما هلته خدای ته دا دعا کړه، خدای چې داسې یو ورځ راولي چې دا د ده کوم چې د قام سره احسان کړی دی، د دغه د بدلې ورکولو موږ هڅه وکړو. نو کېدی شي خدای دغه ما ته نن موقع راکړله سهار چې زه د خوبه راپاڅېدم، نو ما چې دا ټویټ زما تر نظر تېر شو، نو ما ډایرکټ ریپلای ورکړی. په دغه کې بیا په هغه ټیم باندې کېدی شي ډېرو ملګرو به دا خیال و چې دا فیسبوکي اعلانوي، د مشر منظور پښتون سره رابطه وسو. بیا هغه ویل چې دومره ستاسو نسو اخیستلی، ولې د یو فرد سره دونه پیسې بوجېږي باندې. خو ما انکار وکړو، ما بیا ټولې به زه ورکوم. بیا هم ډول چې موږ چې څه چنده جمع کړې ده، مزید به بل چا سره چنده نه اخلو، بس باقي پیسې به بیا ته ورکړې. بیا د کراچۍ کوم چې د پی ټي ایم مشر دی نورالله ترین، هغه سره رابطه وسو. نور د کوټې څه ملګري وو، زابل خان ورورو، نور باچا ورورو، د ټولو سره رابطې وسوې. نو انشاءالله چې څنګه دی سبا ما ته حال راکړي یا نن ماښام ما ته حال راکړي، که خدای کوم زه به خپله کراچۍ ته روانېږم. احساسات مې دا دی چې کوم وخت د ستاینه مې ولیده د پښتنو، یقینا ډېر فخر مې محسوس کړو، ډېر خوشحاله شوم چې پښتانه ته د وینې یوه قطره م ورکړي، هغه د ستایلو یو میدان یو ډګر نه پرېږدي. نو ډېر خوشحاله یم چې زما پیسې کم از کم د دنیا په یو بل میدان کې نه، بلکې د قام د ننګ په میدان خرڅېږي. ډېره مننه، کور ودان، وسلام.